बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू د پښتون یار ټي وي چینل ملګرو سلامونه مې قبول کړئ. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده همیشه موږ یو ادبي پروګرام راوړو، خو نن زموږ ټاپک چینج دی. نننۍ ویډیو زموږ د سعودي عرب د مسافرو لپاره د سپیشل چې په هغې کې هغوی ته یو نوی خبر دی. مینوالو د سعودي عرب د پاسپورټ محکمه، د سعودي عرب حکومت، د سعودي عرب منسټري اف انټیریر وخت سره د کوم سعودي عرب کې چې خارجي کارکنان دي د هغې مطابق چې کومې پالیسۍ دي هغه چینج کوي. د ټاپک شروع کېدو نه مخکې به زه دا ووایم چې که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ. مینوالو که لږ په هسټري کې سوچ وکړو، دا ویډیو پوره واورئ چې کوم د سعودي عرب مسافر دي او چې کوم نور ملګري دي دا شیر کوي چې هر مسافر ته ورسي. که لږ هسټري کې موږ سوچ وکړو نو اول چې به په سعودي عرب کې چا کار کولو او د کفیل نه وتښتېدو نو کفیل به هغه ته حروف ولګولو. دغه حروف په بیا کال 6 میاشتې پس که تا به کفیل رضا کو حروف به ختمېدو. که ته به یې ونیوې نو ډایرکټ به بس پاکستان ته ولېږلې یا به د کفیل رضا کو حروف به ختم شو. بیا وخت سره چینجز راتله، بیا پکې دا چینجز راغی. هغه ټایم سره چې به کله ونیوې نو 5 کاله به بلاک کېدو. بیا پکې چینجز راغی چې عمرې بلاک شي په دې ملک باندې، بیا هغه عمرې چې کوم دی نو انټري نشي کولی. د هغې سره سره بیا داسې شو چې 15 ورځې پس به کپیل به 15 ورځې پورې حروف ختمولی شو، د هغې نه پس به کپیل هم نشو ختمولی حروف. اوس چې پکې کوم نوي چینجز راغلی دی نو هغه ډېر زیات دغه دي، سخت رولز دي. سخت دا دی چې کپیل که په یو مسافر پسې چې هغه تښتېدلی وي د خپل کفیل نه حروف ولګولو، 15 ورځې پس کپیل سره هم دا اختیار نشته چې هغه حروف ختم کړي. د هغې سره سره به 6 میاشتې قید وي او 50,000 ریال سعودي ریال دا به جرمانه وي. نو مهرباني وکړئ چې غون مسافر چې دی ډېر احتیاط کوئ، دا پردی وطن دی، دلته بیا ډېره ګرانه وي چې په دې جیلونو کې پراته وي. بیا 50,000 ریال په چا سره دلته نه نو 6 میاشتې خپل قید او بیا 50,000 ریال په جرمانه کې کوم قید نو ډېره ګرانه وي. امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. دا ویډیو شیر کړئ چې هر مسافر ته ورسي. تر بل پروګرام پورې ماته راکړئ اجازت. د الله په امان.